وبخښئ. زه د یو چا په ادرس پسې ګرځم، تاسو یې راښولی سئ؟ زه په دې ښار کې نابلده یم. کیدای شي تاسو هغه پیژنئ. یوه ورځ یې زما موټر بوتلی او بله ورځ یې په خپله راوستی رایې کوي. یو څه شناخته را معلومیږي، خو په یقین سره نسم ویل. زما د خپل دوکان ګلان یې رانیول او بیرته به یې ماته وړاندې کول. ډېر وخت مخکې مې هغه پیژندی، خو اوس نه دی را معلوم. د هغه په بدن باندې هلته یو د زخم نشان دی چې په کوچنیوالي یې خپل ورور ته کاغذباز نیوی او خوښ سو. د هغه وروسته یې هم ډېر زخمونه لیدلي دي د ډېر خلکو د لاسه څخه، خو د هغو زخمو نښانونه ته نسې لیدلی. ګورئ، زما د هغه انسان سره لیدل ډېر حتمي دي. ولې؟ ځکه چې د هغه سترګې داسې کششناکه دي چې بس هر وخت ورته ګورم او د هغه داسې ځواني ده چې د دنیا هر نجلۍ پر مینېدای سي. او د هغه شونډان داسې ملایم دي چې د هغه په ښکلولو ټول ژوند تېرولی سم، ځکه چې هغه په ژوند کې د ځان دپاره یو شی خوښ کړی و او هغه د نیشه. زما یادیږي د هغه نوم خو به بابا نه وي؟ بابا